بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: بسم الله الرحمن الرحيم ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل مال امرئ إلا بطيب نفسه، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. الله جل جلاله په دې آیت مبارک مؤمنانو ته دا وایي چې تاسې میلان مه کوئ، کږېدل مه کوئ، رغبت و شوق کېدل مه کوئ د مال وغیر ته، یعنې د غیر و مال ته سړی متوجه وي د یو چا مال په زور، په ظلم، په غصب، په غلا، په جبر باندې، په ناحقه طریقه باندې الله پاک جل جلاله وایي چې دا مه کوئ. ولا ترکنوا الی الذین ظلموا، تاسې میلان مه کوئ هغه کسانو ته چې دوی ظلم کوي. مه په خپله کوئ، مه د هغه چا سره تعلق ساتئ چې هغه ناروا خوړونکي وي، ناروا راوړونکي وي، ناروا حاصلوونکي وي د مال په طور. الله تعالی وایي: فتمسکم النار، تاسې به مسه کې اور د دوزخ. ځکه چې دا مال خوړل د مسلمان دا یو د اور سکروټه ده، اور خوړل دي، د اور سکروټه ونس ته اچول دي، په خوله ته اچول دي. نو دا د الله پاک په حضور باندې په ورځ د قیامت باندې هر سړی به د دې یوې ګولې که د یوې جوړې کالي که یوه ګوله ډوډۍ او که په هره طریقه باندې وي الله پاک د مسلمان مال حرام بللی دی چې سړی بې اجازې د مسلمان مال استعمالوي، او د مسلمان وینه تویول حرام دی، مال لوټول حرام دی، عزت اخیستل حرام دی چې سړی د مسلمان عزت اخلي، عزت یې ورسوي. دا ټوله شیان په اسلام کې حرام دي. علیه السلام مبارک وایي چې په کوم ځایو کې د مال ورکول ضروري وي چې هغه په ځایو کې یو دا دی چې د میراث په ډول باندې. میراث چې دی دا الهي حق دی، دا هیڅ یو سړی نشي کولی چې راولاړ دي چې دی د میراث څخه یو څوک محروم کړي. چې کوم چاته الله پاک په قرآن کې حصه ورکړې وي، هغه که مور وي، هغه که ورور وي، هغه که خور وي، هغه که ښځه وي، په هره طریقه باندې چې وي هغه ته الله پاک خپله حصه مقرره کړې ده. ځکه پیغمبر علیه الصلاة والسلام مبارک فرمایي چې تاسې داسې عمل ولې کوئ چې شپېته کاله ته عبادت کوئ چې د وخت مرګ مو رانږدې شي، د مرګ وخت تاسې راولاړ شئ یو څوک د میراث څخه محرومه کړي، یعنې چې دا وصیت وکړي یا دا ووایي چې دا زما په میراث کې حق نه لري. الله تعالی جل جلاله وایي د اصلي دپاره دوزخ لازم دی. نو یو سړی به د یو چا په حق کې حق تلفي نه کوي. او په بل حدیث شریف کې رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک وایي، حضرت انس رضی الله عنه روایت کې: من قطع میراث وارثه قطع الله میراثه من الجنة یوم القیامه. که څوک راولاړ شي یو څوک قطع کړي، یعنې ویې باسي د میراث د وارث، قطع الله میراثه من الجنة، الله جل جلاله به دی قطع کړي د میراث څخه په ورځ د جنت، په ورځ د قیامت د جنت څخه، یعنې د جنت څخه بیا الله پاک محروم کړي. نو دغه مال حرام مال خوړل یا حلال مال راوړل، د میراث څخه ایستل، یو څوک یا اولاد ته حق نه ورکول، یا ورور و خور ته حق نه ورکوي، یا پلار و لور ته حق نه ورکوي، یا خاوند و ښځې ته حق نه ورکوي د میراث، دا چیرې دا حرام دی، دا ناروا دی، او دا ګناه ده، ګناه کبیره ده. او علیه السلام مبارک په روایت کې فرمایي چې تاسې د مسلمان ورور حق پر ځان مه پرېږدئ مخکې تر هغه ورځې چې په ورځ د قیامت باندې بیا نه دینار کار کوي، نه درهم کار کوي، یوازې عمل صالح د سړي څخه د لاسه وځي. نو چې په دې دنیا کې یو څوک پر یو چا باندې حق لري او نیک ادا هغه حق نه کړي ور، په ورځ د قیامت باندې به د نیک اعمالو څخه هغه عوضونه ورکول کېږي. بیا که چیرې په نیکو اعمالو باندې هغه عوض نشي پوره، بیا به الله جل جلاله د دوی
هغه بد اعمال راواخلي د ده پر غاړه به ور واچوي. نو دا ورځ راتلونکې ده چې ورځ د قیامت ده. قیامت په ورځ باندې سړی بیا د نیکو اعمالو څخه خالي لاس وځي او بد اعمال د بل حقداره د پر اوږو باندې لویږي. د دا ورځ څخه مخکې پیغمبر علیه السلام بارک وایي چې تاسې د هر مسلمان ورور حق ورکړئ، که ورور وي، که خور وي، که مور وي. داسې به نه وي چې یو سړی راولاړ شي خور واده کړي یا پلار راولاړ شي لور واده کړي، بیا نو په دې کور کې دا لور یا خور بیا حق نه لري چې دا ولاړه زموږ د کوره څخه بل کور ته، ځکه چې الله پاک په دې پلار کې د پلار په ملک څه زامن حق لري، لوڼې هم حق لري. ولې الله په قرآن کې وایي للذکر مثل حظ الانثیین. الله جل جلاله د نارینه‌و مثال پر ښځو ویلی، یعنی ښځې یې اصلي بللي دي، نارینه یې فرع بللي دي. وایي للذکر مثل حظ الانثیین، نارینه‌و لره پر اندازه د دوو خوندو د حصې مطابق ورکړل کیږي، یعنی یوه نارینه لره. نو مثال د نارینه‌و وویل سلو په ډول او په طریق د ښځو. نو دا د دې څخه معلومه شوله چې الله پاک جل جلاله و ښځو ته اصلیت په حقوق کې د عبادو یا په حقوق کې د پلار یا په ترکه کې د مړي دا ایښی دي. نو یو دوې خوندې د یو ورور په سر دي. په دې کې که د پلار میراث هر څه ترکه وي، که نغدې پیسې وي، که مځکه وي، که سری وي، د دې خپل حق دی، د دې خپل هر څه چې وي هغه به دې ته رسیږي او دې ته به ورکړل کېږي. ځکه پیغمبر علیه السلام بارک وایي چې څوک راولاړ شي په ناحقه باندې د یو چا مال یوه لویشت قبضه کړي، یوه لویشت واخلي، په ورځ د قیامت باندې به د اوه طبقه مځکه، یعنی د اوه مځکې به د اوه څکښت د ده په اوږو کې به ورکښېږدي، د الله حضور لره به روان وي. نو چې سړی په دې دنیا کې د عذاب تصور وکړي او د آخرت تصور وکړي او د مرګ یادېدل وکړي او د مسلمان مال حرام وبولي په ناحقه باندې، نو آخرت ته به بیا دا بار نه پاتېږي. او په پیغمبر علیه السلام بارک وایي لا یحل مال امرئ الا بطیب نفسه. نه دی صحیح مسلمان مال خوړل استعمالول مګر په ښه زړه سره که هغه راضي وو. یو سړی کله کله د شرمه څه غږ نه کوي، کله کله د یو شي څخه متاثر وي یا خاطر کوي د یو چا، نو غږ نه کوي. اوس به دا غږ نه کولو باندې په نه غوښتلو باندې داسې نه دی چې اوس نه دی د حقه وواتي. کله کله خوندې وي د ورونو څه طلب د حق نه کوي، کله لوڼې وي د پلاره څه د حق طلب نه کوي په ژوند کې د پلار. اوس داسې نه دی چې اوس نو دوی طلب نه وکړي، دوی د حق څخه محرومه شوي. د الله پاک حق دی او دوی ته یې ورکړی دی، څنګه چې د ورونو حق دی دغسې اعلی سویه د خوندو حق دی. دا به بیا داسې وي چې دوې خوندې په یو ورور هغه الله پاک دوی ته دا ورکړی دی، دا عزت و نارینه‌و ته، او ښځو ته یې کمه حصه ورکړې ده، خو حق حق دی. نو که د دوی د نه په غوښتلو باندې سړی دوی محرومه کوي یا د شرم په خاطر یا د په زړه کې غوښتنه لري په خوله نشي ویلی، نو دا اجازه نه بلل کېږي. په شریعت کې دې ته اعتبار نشته. که چیرې بیا دا غږ وکړي او دا وروسته بیا دا ووایي چې زما حق زه غواړم، بلکل دا حق د دې لري چې په میراث کې څنګه حق نور وي د دې به هم دغسې وي. پر لوڼو پر خوندو باندې ظلم کول، د میراث څخه محرومه کول دا نهایي سخته ګناه ده او ډېر غټ عذاب او وبال لري، او ورکول یې بیا ډېر ثواب دی او ډېر غټ عزت دی. ځکه چې الله تعالی جل جلاله دا آیات میراث سورة النساء کې 4 سپاره کې الله پاک جل جلاله په هغه آخري رکوع کې وایي چې تلک حدود الله. دغه آیات میراث چې الله پاک بیان وکړي، هغه حصې بیان کړي، وایي دا حدود د الله دی، اندازه د خدای پاک مقرره کړې ده هر چا لپاره. ومن یطع الله ورسوله، که څوک اطاعت د خدای او د خدای د رسول وکړي، يدخله جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها. الله وایي موږ به داخل کوو جنتو ته چې تر هغه جنتو تر درختو لاندې ولې بهیږي، همیشه به وي په دغه جنتو کې. وذلک الفوز العظیم، دا د الله یو غټ فضل عظیم دی چې څوک د الله تعالی حدود د الله حکمونه
که د ځان په حق کې وي، که د لور په حق کې وي، که د ښځې په حق کې وي، که د ورور په حق کې وي، که د مسلمان په حق کې وي، دا عمل کوي. الله وایي دا ډېر غټ فضل دی او زما غټه مهرباني ده پر دې انسان باندې. ومن یعص الله، په پسې دستي الله پاک وایي ومن یعص الله ورسوله، هلته مخکې اطاع، ومن یطع الله ورسوله وایي، دلته بیا دستي الله پاک وایي ومن یعص الله ورسوله، که څوک نافرماني وکړي د الله او د الله د رسول، ويتعد حدوده، تعدا وکړي تر حدودو د خدای، تجاوز وکړي، یعنی د الله حدود نه کړي عملي، د الله امر نه کړي عملي، يدخله نارا خالدا فيها، الله وایي موږ به داخل کړو اور ته چې هغه داسې اور دی چې همیشه به وي، وله عذاب مهین، او د دې دپاره به عذاب مهین وي، داسې عذاب به وي چې ډېر سخت به وي، ډېر دردناک به وي. الله پاک باندې د قیامت عذاب وساتي. په دې کې نهایت انسان باید کوشش وکړي، هر سړی چې د خپل ځان په حق کې د آخرت څخه بیره لري، د مسلمان حق که د ورور وي، که د خور وي، که د بل مسلمان وي، که په زور وي، که په ظلم وي، که په جبر باندې وي، که په قسم باندې وي، که په غصب باندې وي، په هره طریقه چې وي، هر مسلمان خپل آخرت ور په یاد کړي چې هغه ورځ بیا سخته ورځ ده چې نه بیا پیسې کار کوي، نه مال کار کوي، نه قوم قبیل کار کوي، او د اعمال صالحه به اخیستل کېږي او هغه حقداره ته به ورکړل کېږي، او دی به خالي لاس پاتې کېږي، او د هغه ګناوې به هم د ده په غاړه په اوږو کې ورښول کېږي. دغه ورځ سړی تصور وکړي، فکر وکړي، بیا به سړی د مسلمان د حق څخه لاس برداره سي او د مسلمان حق ته به هېڅ توجه امید نه ساتي. نو الله پاک جل جلاله دې موږ تاسو ته توفیق راکړي چې په هره نوع د انواعو څخه، که د خور په حق کې وي، که د په هر قسم کې وي، که د میراث په ډول باندې وي، چې موږ عملي کړو. الله پاک دې د عمل توفیق راکړي. وآخر دعوانا